ستړي مشئ، سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ له روبرو هیوادوالو افغانانو. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست. یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې له ډېرې مودې وروسته راستون شومه او په ننني لوست کې تاسو ته یو څو مهم ویونه در پیژنم چې ډېر کاریږي او د دې ویونو ځانګړتیا دا ده چې ټول له یو ویي رغېدلي، یعنې له ټولو له یو ویي یعنې ریښه اخیستې. نو پیلوم پر اړ باندې. اړ یعنې څه اړ مجبور ته وایي، یعنې forced. لکه یوه بېلګه، زه خپلې غریبۍ دې ته اړ کړمه چې خپل وطن پرېږدم. او له دې راوتلی بل ویی یعنې اړي شوه. اړي یعنې مجبوري. لکه دا زما اړي ده یعنې مجبوري ده چې اختر بې له خپلې کورنۍ په پردي وطن کې تېرومه. او بل اړین ویی چې دی له همدې اړ راوتلی اړباسل دی. اړباسل یا اړیستل دا دوه یوه معنی لري. اړباسل یا اړیستل یعنې مجبورول، یعنې to force somebody. لکه ملکي جګړې ډېر وګړي دې ته اړیستل یا اړباسل چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای ته وکوچېږي. یو بل ډېر کارېدونکی مهم ویی اړین دی. اړین یعنې ضروري. لکه دا کار ډېر اړین دی، زه یې باید زر تر ژره ترسره کړم. او همدارنګه بل ډېر کارېدونکی او مهم ویی اړتیا ده. اړتیا یعنې ضرورت. لکه زه ستا مرستې ته بیړنۍ اړتیا لرم، یعنې I need your help urgently. او له اړین نه راوتلی بله نوم چې نومیزه بڼه ده اړینتیا. اړینتیا یعنې ضروریتوب. لکه the importance په انګریزي کې چې ورته ویلی شو، یا necessity. لکه د کتاب لوستلو اړینتیا په دې کې ده چې چې د سړي په پوهه کې زیاتوالی راځي، نوي لغتونه زده کوي یا نوي الفاظ زده کوي او د ده فکري ځواک پیاوړی کیږي. او وروستی ویی اړمن دی چې هم له همدې اړ راوتلی. اړمن یعنې محتاج، یعنې په انګریزۍ کې چې ورته نیډي وایي. لکه موږ ټول د خدای مرستې ته اړمن یو، خو خدای هیڅکله زموږ مرستې ته اړمن نه دی. نو دا و د ننني لوست 8 مهم او اړین ویونه. خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښ شوي او د تل په څېر دا مهرباني هم وکړئ چې له نورو سره یې شریکه کړئ چې نور هم ګټه ترې واخلي. او تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم. ښې چارې.